بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو اوسیدونکي وایي چې د هیواد د خپلواکۍ څلورمه کلیزه یې په پوره خوښۍ او احساساتو سره ونمانځله. دوی زیاتوي چې د دا ډول ورځو احساسات ورته نه هېرېدونکي وي. په وینا یې د دې ورځې خوښي ورته ځکه زیاته ده چې د شهیدانو د وینو په برکت لاسته راغلې. د میدان وردګو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ 90 تنه ښوونکو ته د ساینسي علومو د تجربو زده کړې 12 ورځنی سیمینار پیل شو. مسؤلین وایي دغه سیمینار د ریاضي، کیمیا او بیولوژي ښوونکو لپاره دایر شوی تر څو ښوونکي په مسلکي توګه وروزي چې په ښوونځیو کې په عملي ډول تدریس وکړي. د مسؤلینو پر وینا چې په راتلونکي کې به نورو ولسوالیو ته هم د دې ډول سیمینارونو لړۍ وغځوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د پکتیکا د مرستیال والي مخدوم عبدالسلام سعادت په ملتیا د بغلان، پروان او کاپیسا له یو شمېر مسؤلینو او مجاهدینو سره وکتل. یاده ناسته کې ګډونوالو د امنیتي وضعیت د ډاډ وړ بللو ترڅنګ د اقتصادي پراختیا او کاري فرصتونو د رامنځته کولو په اړه یو شمېر غوښتنې کړي دي. د پوهنې وزارت وایي چې د غزني ولایت په مرکز کې د آزاد خان بابا ښوونځي د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد وزارت په وینا دغه ښوونځی د سیمې خلکو په مالي همکارۍ د 20 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د 4.2 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسونې 3 شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو شبکو له ډلې یوه د ننګرهار په سره رود او 2 نورې د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې چې ورسره به 222 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو 2 شپو او ورځو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 307 تنو ته رسېدلی دی. الجزیرې خبري شبکې د غزې د روغتیا وزارت له قوله راپور ورکړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یوه ماشوم په ګډون 11 فلسطینیانو د لوږې او خوارځواکۍ له امله ژوند بایللی دی. د یاد وزارت په وینا له دې سره غزه کې د لوږې له امله د شهیدانو شمېر 251 تنو ته ورسېد.